یو چې په موټر سایکل کې چابي نه او د شان پړه وروخیږي بس مکه بوټ دی ونی بوټ خو ډیر دي ما به خو شانډای دا ولې چې بچا ډس کوم نو دا غچغه پر یاس نشم اورېده ورکې ډاون زبردست مړه تانیا کړه تاسو بالکل هغه پولیس رااله و سیټي چا سره هغه مال دا چالو کوی ځه او شپېلې مې ورته بیا دی وته څنګه بیا مې متوم دغه سی و ډیر سخت خریان شو چې هغه دا تا ما څه غوته وکړه چپ چپ پهلوان لګدا شاید ولې ونه کوم لاسونه چې همیشه ستا د مینې خیرات غوښتی و هغه څنګه په تا ظلم کولی شي څنګه داد به ورکو ښه زبردست دا خو لکه چې په کجلۍ غره د بارې خیټې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خاکسار یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او په خیرالي وایي تل خاد او آباد اوسئ قدرمنو تغبایي ده تغبایي کې موجود دي ما په کنډراتو کې تاسو په شا باندې د اوچت بلډینګونه کتی شئ نن نه 3-4 زره کاله مخکې دا آبادی شوی دی تر اوسه پورې موجود دی خو هغه خلک د دې چې کوم مطلب اوسېدونکو هغه نشته د سیل خلک راځي مختلف علاقونه دلته کې ویزټ کوي خوندونه ترې نالي مزې ترې نالي قدرمنو داسې اورو چې دا د هغه وخت د تعلیم یو مرکز یو مدرسه وه او هغه مدرسه هغه لا تر اوسه پورې آباده ده چتونه خو خیر نشته خو هغه بلډینګونه چې په کومو نمونو آباد کړي دي نو هغه د سوچ خبره نه ده قدرمنو رونه بایګان دي دی سره به خبرې اترې کوو تاسو مونږ سره اوسئ راز اول خو زه ستاسو ثوابۍ واچوله شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالئ موږ له هم دونه موقع راکړه او زه د تغبې اوسېدونکی یم صحیح ده او دونه معلومات خو نشته خو دونه معلومات راشته د نن نه 2000 یا 3000 سال مخکې دلته هندوکش والا دا د هغې مدرسه وه 2-3 زره کاله مخ دونه والا 3000 کالو پورې لږه مشران وایي دونه و دي دا د هندوکش یو مدرسه وه نو د بار ملکونو په ایشیا کې دا نمبر 1 مدرسه وه د تغبې چې دا یادېده دې له به خلک د بار نه تعلیم له راتلل هغې به لکه څنګه چې مونږ مکې ته ځو که نه مکه زمونږ داسې دا د هندوکش د دي یو دغه وه سرمایه د هغې د عبادت ځای و صحیح ده یاره کمال یې کړی ډېر په نمونو یې آباد کړی دی بس دا خو د هغې دا ته پته و د هغې چې سوچ و نو د هغې به وروسته 50 کاله وروسته سوچ کوو یا 100 کاله چې دا به د دې رزلټ څه راځي نو هغې لکه داسې آبادي ده چې نه تاسو کتی دی که نه سیمټ استعمال شوي نه سریا استعمال شوی وکه شان ولاړ دي کمال یې کړی دی کمال سره کاپیرانو یار څنګه وکنه خو دا مسلمان ډېر په فخر راغوښی دی ځای دا ځای لږ ښایسته دی چې بس دې وجه نه بل دلته تاسو ووایئ ځکه داسې بل خاص ځای شته نه نو بس دا ځای لږ جوړ دی دې وجه نه خلک راځي داسې ډېر تاریخي جوماتونه هم شته نه آیا هلته هم ډېر ځي خلک او جی بالکل سی تاسو وګورئ فیصل مسجد داسې نور وګورئ نور خلک ځي شکر دی مننه مهرباني لالا تاسو سیر غواړئ الحي والله الحق هو الله رگ رگ کی اسلام جذبہ دا رنگ رنگ پر ایمان جذبہ بوی الله سوال دی بیا یو چې اصل وختي ماشوم جاړي یا دسی جاړي ماشاءالله کمال دا اسانه خبرې نه دي قدرمنو زه یم مسافر د بل وطن په شاړو دشتو کې یو ناس یم یوازې تیر وختونه مې یادېږي دلته کې خو زه په مزدورۍ پسې راغلی یم او هلته پاتې شوي خپل کارونه مې یادېږي بیا چې زه راځوان شوم نو لا مې نشه ډېره شوه سکول او د کالج هغه جنګونه مې یادېږي
ما چې به اکثر د بابا جان ګوته نیولې وه ډېر د وړوکوالي چکرونه مې یادېږي او مسافرۍ کې رانه پاتې شوې اشنا الله دې مل شه په کور او کلي باندې خوند کې ها چې د پردو خلکو پابند وي وای د مسافرو بس ژوند وي ځان له پخپله به کټوۍ باندې کوي نه زما په ټول محفل سلام دی دا مې کلام دی چې غلام د ټولو یمه